سلامونه دوستانو، هیله لرم جوړ روغ به یاست. د کندهار یوټیوب چینل خوږو لیدونکو، تاسو ته زه نن یو ښه خبر لرم چې زه غواړم نن د وینوم ټوب فلم په پښتو ژبه په ایچ ډي کیفیت باندې پورته کړم یوټیوب ته. خو که بخت یاري وکړل یوټیوب نه کوي بلاک، کاپي رایټ راوځي. دا نو چې کاپي رایټ راووتی په یوټیوب یې پر ما باندې اتومات بلاک کوي. نو زه غواړم چې دا فلم که یوټیوب بلاک کړي نو غواړم چې تاسو ته په ټلګرام چینل کې نشر کړم. زه خپل ټلګرام چینل لینک تاسو ته لاندې پرېږدم. تاسو کولی شئ هغه لینک کلیک کړئ او ټلګرام ته اتومات داخل شئ. او زما یو مخکنی ټلګرام و چې هغه اوس د هغه څخه زه کار نه اخلم، هغه بلاک شوی دی. زما څخه نمبر ورک شوی دی، کوډ یې هېر شوی دی او هغه ته اوټوپي کوډ راځي چې هغه زه نشم کولی خلاص یې کړم. نو زیات عمر سره په کاروان مصروفه وو، فعلا هم مصروفه یو، زیات وخت نه لرو. نو زه غواړم چې تاسو ته فلمونه پورته کړم خو یوټیوب چینل یې بلاک کړي. نو بخت یاري نه کوي، دا کاپي رایټ راوځي. نو زه غواړم چې تاسو ته په ټلګرام چینل له لورې خپاره کړم فلمونه. زیات فلمونه را سره شته، پښتو فلمونه، ایچ ډي فلمونه په اعلی درجه کیفیت باندې، یعنې سکرین یې اعلی درجه کیفیت یې لوړ وي. نو زه بیا خپل د ټلګرام چینل ستا سره په لاندې لینک کې شریک کوم. تاسو کولی شئ هلته راسئ او فلمونو څخه خوند واخلئ. او تاسو کولی شئ هغه ټلګرام ته نور خپل ملګري دوستان را اډ کړئ او تر څو هغوی هم د فلمونو څخه خوند واخلي. نو تاسو ته ښه ملګری لرم. تاسو ته نن د وینوم ټوب په نامه یو فلم خپروم. که یوټیوب چینل بلاک نه کړي، تاسو د هغه فلم څخه خوند واخلئ. زما سره اوسئ، د کندهار یوټیوب چینل سره اوسئ. انشاءالله په راتلونکي زیات فلمونه درته خپروم. ښایستې ښایستې منظرې ویډیو جوړوم. نو تاسې خپل د دې فلمونو څخه خوند واخلئ، د ویډیو څخه خوند واخلئ او د هر هېواد په اړه باندې درته معلومات خپروم. مننه، زما سره اوسئ، خوشحاله او آباد اوسئ.